بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. ملي میثاق فاروق اعظم. پرون جمعه 14 لړم 1401 شمسي وه. 4 تنه مېلمانه زما لیدو ته راغله. څه وخت وروسته 3 تنه نور هم ورپسې راغله. دوی د مختلفو علومو ماهران وه. استادان پکښې وه، علماء کرام وه. خبرې سوې. د خبرو په ترڅ کې ځینو د اساسي قانون پر ضرورت تاکید کاوه او ځینو استدلال کاوه چې قرآن کریم وي نو اساسي قانون ته څه حاجت. خبرې ډېرې تودې سوې او هرې خوا پر خپل طرف استدلال و اصرار کاوه. بحث دلچسپ و. ما غوږ ورته نیولی و. څه وخت وروسته ټولو په اتفاق مخ ما ته راوړه وه چې زه څه پکښې ووایم. ما ورته عرض وکړ چې ملي میثاق په ځینو هیوادو کې ورته اساسي قانون و عربان ورته دستور وایي. په یو هیواد کې د حکمرانۍ د چوکاټ د معرفي عالیترین حقوقي سند دی. ملي میثاق د هر هیواد د خلکو د باورونو د مسلطو ټولنیز اقتصادي او سیاسي شرایطو د تمثیل وسیله یا هنداره ده. ملي میثاق یا اساسي قانون د ټولنې او افرادو که هغه حقیقي شخصیت وي یا حکم د ښه تنظیم او همغږۍ لپاره یو لړ اصول، ضوابط او اساسي خطوط دي. موږ دلته د اساسي قانون ما ورته ویل چې متبادله اصطلاح ملي میثاق هم کارولی سو، او دا ځکه چې 1444 قمري کلونه پخوا زموږ خواږه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې د ښار لپاره چې هغه مبارک او ملګري یې نوي ورته مهاجر سوي وه د میثاق مدینه په نوم یو قانون جوړ کړي. او ملي ځکه بیا ورته وایم چې موږ ملت ابراهیمي یو. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا وما کان من المشرکین. ملي میثاق په یو هیواد کې د نورو قوانینو مرجع او لارښود دی. ما ورته ویله چې د ملي میثاق یا اساسي قانون اهمیت ډېر څرګند دی، خو دلته زه یو څو وجوهات یادوم. یو خو دا دی د اساسي قانون په جوړولو او منلو سره د یو هیواد خلک تعهد کوي چې دوی یو د بل په څنګ کې د ځینو اصولو مطابق ګډ ژوند کوي او په ګډه د یو بهتر راتلونکي په لور په مخ ځي. بل دا چې اساسي قانون یا ملي وثیقه د خلکو او حکومت ترمنځ اعتماد او همغږي تسجیلوي. بل دا ملي وثیقه د وطن خلکو او نړیوالو ته ښیي چې دا هیواد څه ډول نظام لري، اهداف یې څه دي او په څه شکل فعالیت کوي، د تصمیم نیولو واک او قدرت څوک لري، څه ډول یې ترلاسه کړی دي او څه ډول یې استعمالوي. بل دا چې حکومت د خپل ورسپارل سو وظایفو د ښه اجرا دپاره پر خلکو کم محدودیتونه څه وخت او په کوم چوکاټ کې لګولی سي. یا مثلا د حکومت او ملت دواړو د حقوق، صلاحیتونو، مکلفیتونو او مسؤلیتونو حدود اساسي قانون ټاکي او د سرته رسولو طریقې ښیي. اساسي قانون د ولس د ارمانونو، د مادي او معنوي ارزښتونو تشخیص او تعریف کوي او د هغوی د حفاظت او ودې لپاره مؤثرې لارې او میکانیزم وړاندې کوي. ملي میثاق یعنی اساسي قانون یقیني کوي چې حاکمان رښتیا د خلکو خدمتګاران دي او د هغوی سره مشوره کوي او د هغوی په وړاندې حساب ورکولو ته تیار دي. بل دا چې د ملي میثاق له لارې د ولس هغه تعهد هم په عمل کې کتل کیږي چې بیعت یې د مشر سره کړی دی چې د حکومت سره به د هیواد د چارو په سم مخ ته بیولو کې همکاري کوي. بله خبره دا ده چې د هیواد ټولو اتباعو ته مساوي کتل او عدالت تامینول ملي وثیقه یا اساسي قانون یې تضمینوي. د عدالت په تامین سره په ټولنه کې اختلاف نه راځي او نه پاشل کیږي بلکې اوساو پر مخ ځي. همداراز د جزا قانونمند کول هم
د ملي میثاق یا اساسي قانون بل اهمیت دی. کوم کسان چې د حکومت سره همکاري نه کوي او یا تخریبوي، حکومت د ملي میثاق په حکم حق لري چې هغوی ته مناسب تعقیب او سزا ورکړي. همدارس ملي میثاق د نظام د کامیابی او د ولس د آرامۍ په منظور د دولت د مختلفو ارګانو ترمنځ همغږي او همکاري ایجادوي، تقسیم د کار او اهلیت تشویقوي او له وظیفوي تداخله جلوګیري کوي. ما ورته وویل چې په غربي هیوادونو کې اساسي قانون د حکومت او رعیت ترمنځ یوازې دنیوي روابط تنظیموي. هلته قوانین د خلکو په خوښه هر وخت تغییر مومي. مذهب پکې ډېر رول نه لري. مثلا پخوا هم جنسګرایي نر او ښځه په ښځه واده کول په ټولو غربي هیوادو کې پخوا د جن او عرف دواړو له مخې حرام او ممنوع وه. خو اوس څرنګه چې غرب کې حکومتونه او میډیا د سرمایه‌دارانو په لاس کې دي او سرمایه‌داري نظام غواړي کورنۍ جوړه نه سي، نو هم جنسګرایي تشویقوي. همدا اوس په ډېرو غربي هیوادونو کې هم جنسګرایي د هغوی د دیني تعلیماتو خلاف روا او قانوني دي. خو افغاني ټولنه یو اسلامي ټولنه ده. دلته حکم الله جل شانه ولري، ان الحكم الا لله. دلته اسلامي ځینې ثابت اصول سته چې نه خلق او نه حاکم تغیر ورکولی سي. په یو اسلامي نظام کې حاکم د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د مسلمانانو دیني او دنیوي امور تنظیموي. دلته ته حاکم لکه ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم د رسول الله خلیفه دی او هم د خلکو. په افغانستان کې به حاکم د دین په چوکاټ کې د ولس خدمتګار وي. په یو اسلامي نظام کې د الله حکم جل جلاله حاکم تطبیقوي او د خلکو مشروع غوښتنه هم حاکم ترسره کوي. یعنی دواړه کار دا یو سړی کوي. قانون ځکه ډېر ضروري دی چې حاکم ونه کړی سي د دین په نوم د خلکو مشروع حقوق محدود کړي او یا خلک د مختلفو فشارونو او خواهشاتو لارې پر حاکم هغسې غوښتنې ومني چې د اسلام د اصولو سره په ټکر کې وي. دلته باید یو لړ اصول او ضوابط وي چې د استبداد مخ که لارې خواوې ونیول سي. د واک د ویش دغه حدود ملي میثاق یا اساسي قانون دی. نو ځکه د ملي میثاق موجودیت ډېر ضرور دی چې ولس او حکومت هر یو په خپل واک، مکلفیات، وجایب او مسؤلیتونو پوه سي. د ملي میثاق په نه موجودیت کې هره خوا به خپل په ګټه او مزاج دین او ملي ګټې تفسیر او تعبیروي. کله چې د ټولنې هر فرد ته که هغه حقیقي وي او که حکومي په ټولنه کې خپل ځای د قانون له مخې ور معلوم وي، کارونه منظم او ملت حکومت یو د بل مومد او همغږی کیږي. د ملت علیا ګټې خوندي کیږي او د خلکو ارمانونه پوره کیږي. په نتیجه کې یوه ترقي کوي، پر مخ ځي. ما ورته وویل چې د ان حضرت صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د حکومت د ګمارلو واک د مسلمان ملت سره و. اوس هم دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر وفات وروسته د صحابه کرامو مشران په ثقیفه بن ساعده کې په مساوي حیثیت راټول شوه او خپل لخوا یې ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر خپل ځان د حاکم په توګه ترشیح کې کاندید کړي او بیا یې هغه په مسجد نبوي کې عامه مسلمانانو ته د تایید لپاره وړاندې کړي. تر عامه تایید وروسته ابوبکر رضی الله عنه رسما خلیفه شو. درې نور خلفای راشدین هم په بیعت خلیفګان شوي دي. په دې ترتیب په یو اسلامي هیواد کې ملت د مشر د ټاکلو عالی ترینه مرجع ده. ما ورته ویل چې دوستانو ولسونه په درو حالاتو کې د ملي میثاق یا اساسي قانون جوړولو ته اړتیا لري. اول د یوې ټولنې یا هیواد مشر یا په خپله خوښه یا د ولس په غوښتنه او فشار د خپل هیواد د چارو د تنظیم په منظور اساسي قانون جوړوي. مثال یې د حمورابي قانون دی په تاریخ کې چې 3972 کاله پخوا د بابل باچا لخوا په اوسني عراق کې په 280 مادو کې جوړ سو او د عامه آګاهي په منظور په لویه ډبره کې چې اوږدوالی 2.5 متره او سوری 1.5 متر و د هغه وخت په میخي خط ولیکل سو. دا لویه ډبره د سومرا په مرکزي نقطه کې ولاړه وه او خلکو لوسته. بل مثال یې میثاق مدینه دی
تقریبا 1444 کاله قمري کاله پخوا یا په 1422 هجري سنه په میلادي سنه کې مدینه ته تر هجرت وروسته ان حضرت صلی الله علیه وسلم د مدینه خلکو ته وویل چې مدینه زموږ د ټولو قومونو او مذهبونو ګډ کور دی، راځئ په ټولو یې دفاع وکړو، د خپل ژوند د بهبود په منظور نظم پکې راولو او ټول په امن ډاډ او رفاه پکې واوسو. دا وخت ان حضرت صلی الله علیه وسلم د مدینه د خلکو د ګډ ژوند جمعي امنیت او همغږي قانون یا مدینه میثاق مدینه جوړ کړ او ټول ته وړاندې کړ. ان حضرت صلی الله علیه وسلم د مدینه مسلمان او غیر مسلمان اوسیدونکو ټول په خپل حکمت، حاکمیت او اداره مطمئن کړل. ټول په خپل خوښه د رول د خیرخوا، قاضي او مشر په توګه ومانه چې دا د او ټول مسلمانانو لپاره په نوي نااشنا محیط کې لویه کامیابي وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسلمانان یهود دواړه د موحدونو او اسماني مذهبونو د پیروانو تر عنوان لاندې او د یوې ټولنې په توګه چې مشترکې ګټې لري راټول کړل. هغه په مدینه منوره کې د مختلفو قومونو او مذهبونو ترمنځ چې هر یو خپل مذهب، ژبه او فرهنګ ساتي د ګډ ژوند اصول طرحه او داسې عملي کړه چې اساسي کردار هم پکې د مبارک و. ان حضرت صلی الله علیه وسلم په خپل سیاسي بصیرت په مادي لحاظ خپل ډیره کمزوره ډله په لږ وخت کې دومره قوي کړه چې نه یوازې ټول مدینه بلا تنازع خپله سوه بلکې ټول جزیرة العرب مسلمانان سوه او د روم او فارس د امپراتوریو فاتح ته لار هواره کړه. میثاق مدینه یو بل اصل هم ډیر مهم اصل رامنځته کړي چې په یو متمدن ټولنیز ژوند کې فکر او عقیده پر وینه وړاندې او مقدمه ده او د نورو سره ګډ ژوند د ځینو معیارونو په تحفظ ډیر مهم او ضروري دی. ما ورته وویل چې دوستانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې هغه مبارک د الله جل شانه استازی و، مشرتابه یې مورد سوال نه وه او شورا ورته الزامي نه وه. خو د ان حضرت صلی الله علیه وسلم تر رحلت وروسته د اسلامي نظام د توازن په معادله کې مشرتابه او شورا دواړه په نوي شکل مطرح دي. دلته اسلامي خلافت یا امارت له څلورو قواو جوړ، مشرتابه، اجرائیه، قضایه او شورا. خلیفه یا مشرتابه د خلکو لخوا ټاکل کېدی او ټاکل کیږي، څرنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او وحی نور د خلکو په منځ کې نه وه چې په مسایلو کې مشکل کشاوي، نو دا اجماع د امت یعنی شورا وه چې د اسلامي ټولنې مشکلاتو ته د قرآن او سنت په رڼا کې حل پیدا کاوه. وروسته چې اسلامي فتوحات ډیر سوه او اسلام تر جزیرة العرب بهر تر افغانستان، مرکزی ایشیا، چین، افریقا او یورپ پورې خپور سو، نو د تشریع او د قانون د تدوین ضرورت پیدا سو. ځکه هر چا د قرآن او د احادیثو څخه د سم استنباط او د ټولنې د ښه تنظیم فهم نه درلود. علما کرامو حاول یو ځان ته د تخصص رشته درلوده. د هر عالم هر څه نه دي زده او د دین پر ټولو ابعادو د هر عالم احاطه نشته. څرنګه چې له دین څه ناخبري عذر نه دی، نو هر چاته د اسلام په پراخ قلمرو کې باید د دین او ژوند احکام رسېدلي وای. سوال دا و چې چا رسولي وای، څنګه رسولي وای؟ د دغه ضرورت احساس اول امام اعظم ابي حنیفه رحمت الله علیه او یارانو وکړ. هغوی ته دا فکر پیدا سو چې په اسلامي قلمرو کې د مسلمانانو ژوند باید د قرآن او سنت په چوکاټ کې د حال او مستقبل د بهبود په منظور تنظیم کړي او یو لړ مقررات باید وضع سي چې د هغو په رڼا کې مسلمانان هر ځای خپل دیني او دنیوي مشکلات حل کړي. نو ځکه زیار یې وایستي فقه یې جوړه کړه چې دا هغه وخت تر ډیره حده یو اساسي قانون و چې ټولنه باید خپل روزمره ژوند په دغو اصولو مخته بوسي. په عقایدو، عباداتو، معاملاتو کې دقیق اصول توضیح کړه څو خلک له تشویش څخه وساتل سي.
نورو امامانو مبارکانو او جید علماو کرامو د امام صاحب پر فقه او قانون د مزید وضاحت په منظور یا د تکمیل په حسنیت خپل نظرونو او تاویلونه وکړل. همدا سبب دی چې مذاهب جوړ شو او هر مذهب په حقیقت کې د خپل پیروانو لپاره یو قانون دی. د امامانو مبارکانو تلاش دا و چې د اسلام قانون شریعت ټول ته پروازي وي څو پرونه کې خپل لار پیدا کړي. دویم ډول د اساسي قانون د جوړولو ضرورت په دې شرایطو کې دی چې یو هیواد نوی له استعمار آزاد شوی وي او ولس په نوو شرایطو کې د خپل ژوند د سمون لپاره د یو شمېر اساسي خطوطو ترسیم ته ضرورت لري. لکه ډېر اسلامي هیوادونه چې له استعمار آزاد شوي دي یا زموږ په شمالي ګاونډ کې د منځني اسیا هیوادونه چې زموږ د جهاد له برکته د شوروي اتحاد له جوغه خلاص و او ځانو ته د امورو د تنظیم لپاره قوانین جوړ کړل. دریم د قانون دریم ډول ضرورت کودتاګانو، جنگونو او انقلابونو رامنځته کړی دي. د ټولنې دغسې زار حالت جنګ وهلی او ځورېدلی ولس دې نتیجې ته رسېدلی وي چې خپل د ژوند چارې داسې نور تنظیم کړي چې د زور له لارې بیا یو زورواکي لخوا د قدرت د تصاحب مخ ونیسي. د فرانسې تر لوی انقلاب وروسته هلته کوډ سیویل یا مدني قانون جوړ شو. په افغانستان کې 40 کاله هر نوی رژیم نوی اساسي قانون جوړ کړی دی. اساسي قانون په ټوله دنیا کې شته. نن چې موږ له دوو لویو جنګونو راوتلي یو او اوس هم دښمنانو زموږ څخه لا لاس نه دی اخیستی، موږ افغان مسلمان ملت ته پکار ده چې هوښیار اوسو او دښمنانو ته نور د توطئو د عملي کېدو موقع ورنکړو. یو د هغو مهمو مسایلو څخه چې ملت په اعتماد کې اخیستل کېدای او نړۍ ته ښوول کېدای سي چې زموږ تر شا ملت ولاړ دی او موجود اسلامي نظام پایدار دی، د دغه مجاهد هیواد لپاره د یو ملي میثاق اساسي قانون جوړول دي. زموږ کړېدلي ولس ته باید وښول سي چې زموږ نظام اسلامي دی، د چا شخصي مال نه دی، له تبعیضه پاک، د هیواد ټولو اقشارو حقوق او مشروع ګټې پکښې خوندي دي او نړیوالو ته وښول سي چې زموږ اسلامي نظام د ملت له ملاتړه برخوردار دی او د ګاونډیانو او نړیوالو سره د عدم مداخلت، متقابل احترام او د میثاق مدینه پر بنیاد ښه اړیکې غواړي. همداراز زموږ ملي میثاق باید وښیي څرنګه چې زموږ د هیواد راتلونکی او د نظام سرنوشت زموږ د اولادونو په لاس کې دی، نو هغوی باید د قانون له مخې ډاډ پیدا کړي چې د علم په برکت چې د اسلام یوه لویه ممایزه ده خپل اسلامي هیواد اوسا او د سیالانو سیال کړي، بلکې ټول اسلامي دنیا د عزت د سرتاج شي. زموږ ځوان نسل باید د نور اسلامي نړۍ ځوان نسل ته ښه الګو وي او د ټولې دنیا دپاره د انسانیت مشعل او د رسالت منبع وي. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا. په غرب کې خلک پر موږ حق لري چې حق ورسو، خو هغه په علم کېږي. موږ خپل افغانان یو ملي میثاق اساسي قانون څخه باید ونه بیریږو. ویریږي خو هغه کسان چې اول ناپوه وي او د قانون په اهمیت نه پوهېږي، دوم زورواکي او فاسد عناصر چې د استبداد نشه یې په سر کې، یا هغه واکداران چې په بساط او چانټه کې څه نه لري چې ولس دنیا ته یې وړاندې کړي، یا نااهله چارواکي چې ویریږي چې که قانون جوړ پلی سي دوی به له قدرته ولوېږي ځکه اهل یې نه دي. زه وایم چې اوس هغه حالت خو نه دی، الحمدلله دلته اوس یو فامیده امارت یو خو دغه دی، هغه شرایط نه دي. بله خبره چې ما دوستانو ته وکړه چې د خلفای راشدینو د وخت د حکم دستور دا و چې واک د مسلمان ولس سره و. څرنګه چې ټول خلک پر ځان حکومت نسو کولای، نو یو تن د خپل دیني او دنیوي امورو د ښه تنظیم لپاره خپل خلیفه وټاکئ چې د اسلام په چوکاټ کې پر دوی حکومت وکړي. د خلفای راشدینو د وخت د قیادت تعین دغه معمول تر 10 کاله ډېر دوام ونه کړ. امویانو د خلافت په نوم ملوکیت کاوه، که څه هم د عباسیانو دوره د اسلامي فقه د جلا او ځلا دوره وه، خو د امویانو د وخت ملوکیت د مسلمانانو د سیاسي نظام په حیث ادامه پیدا کړه. د بغداد له سقوطه
چې خپل یو لوی درس دی. بیا تر اوسه چې تقریبا 800 کاله کېږي ډېر داسې مسایل پېښ شوي دي چې هغه وخت څه چې 100 کاله د مخې لا چا تصور هم نه کاوه. بېشماره صنعتي اختراعات، اقتصادي وده، ټولنیز او روحي بدلون او نظامي محرکونه انکشافات ټول دا ایجابوي چې موږ پر خپل فقه او پخوانیو قوانینو یو دقیق او جدي تجدید نظر وکړو او د خلفای راشدینو په اقتفا د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د خپل اوسنیو او راتلونکو ضرورتونو سره سم د هر څه عیار کړو. اوس چې په افغانستان کې اسلامي امارت حاکم دی، زموږ د مسلمان ولس او د ټولې دنیا د مسلمانانو ورته سترګې دي چې د خلفای راشدینو د وخت اسلامي نظام فکره او ماجد را ژوندی کړي او خپل دین او دنیا د یو اسلامي اساسي قانون په رڼا کې مطلوب تنظیم کړي. موږ باید خپل اولاد د پرون لپاره نه بلکې د سبا لپاره وروزو او دا ټول یوازې نصب العین او جلي خطوط غواړي چې په یو ملي میثاق اساسي قانون کې تنظیمېدای شي. زموږ ملي میثاق اساسي قانون باید دومره جامع وي چې د هېواد د ټولو اقشارو هر ډول مشروع حقوق بې له تبعیض پکې محفوظ وي. دا ځکه اسلامي حکومت د خلکو په خدمت کې دی او عدالت داسې قایموي چې ټول اتباع په وړاندې یو شان وي. څرنګه چې اسلام ابدي دین او خالد دی، نو اساسي قانون باید داسې پرمختللی وي جوړ سي چې زموږ د خلکو راتلونکی پکې تر نن اوسه مرفه او پرمختللی وي. د قانون مواد باید داسې واضح وي چې مستبدین او سوء استفاده ګران ونه کړای سي په خپله ګټه هغه تفسیر کړي. په دغه ملي میثاق یا اساسي قانون کې باید د دولت د سیاسي نظام 4 قوې د دولت مشرتابه، حکومت، قضا او شورا ښه تفکیک سي او د هر یو حدود، صلاحیتونه او د کار کولو طرز واضح وي. دلته د ملت حقوق، د هیواد پایتخت، ملي او رسمي ژبه، ملي بیرغ، ملي ترنم، تقویم، اقتصادي او ټولنیزو فرهنګي کړنلارې او د نړیوالو سره د اړیکو ختمه شو داسې نور مهم مسایل معلوم وي. امارت ما ورته ویل چې دوستانو د ولس په ډېرو قربانیو منځته راغلی دي. همدا مجاهد ولس نر او ښځو امارت پر قدرت راوست. هغوی اوس له امارته د خدمت توقع لري. د دوی خدمت باید د قانون په چوکاټ کې منظم سي چې ولس یې وویني. دوی وویني چې څوک د امارت واقعي دوستان، صادق او د قانون سره سم ځي او څوک یې ماتوي او سوء استفاده څوک کوي. دا هغه وخت کېدای سي چې د اعمالو هنداره یعنې قانون موجود وي. زموږ لوړوالی او عزت د خلکو په احترام او صادقانه خدمت کوي. دا د قانون له لارې تنظیم کېدای سي، هغسې قانون چې ټول د هغه په وړاندې برابر وي. ما ورته وویل ګورئ، حکومت تکلیف دی نه تشریف. د وطن د صادق خدمتګار قدر باید وسي او د خاین مخ ونیول سي، مجازات سي. ملت همدغه غواړي. ملت غواړي چې مجازات هم د قانون مطابق وي، سارایي او سلیقوي محکمه نه. دوستانو، دا وطن باید خپله جوړ کړو. موږ تجربه وکړه چې نور یې نه را جوړوي. د کومک او مرستې په نوم راکې درزونه پیدا کوي او سره جنګوي مو. د کابل حکومتونو په تېره نیمه پېړۍ کې ور په روس او بیا پر امریکا تکیه وه، خو د هغو مخرب نتایج موږ ټولو ولیدل. موږ باید له خپل تاریخه پند واخلو او په ځانو کې په خپلو مټو د خپل کور د جوړولو فکر پیدا کړو. د نړۍ سره ښې اړیکې ضرور دي، خو تکیه او هغوی ته د امید سترګې بې ځایه کږول ښه نه دي. دا هیواد باید په خپلو مټو آباد کړو، خو دا زموږ پراخ نظر او حوصله غواړي. د هیواد د رهبرۍ باید د خپل وطن پر مالکیت یقین وي او په دغه مورد کې حساس وي. قیادت د مذبذبو، خالي مغزو، سرناخلاصو او رجاعت پسندو کار نه دی. اوس چې امارت په قدرت کې دی او تر ډېره حده د مشکلات حل دي، لار خلاصه ده، خو د رعیتو همت بیا غواړي. ما ورته ویل چې د کفر او الحاد د ودې لپاره هغه خاوره ډېره مساعده ده چیرې چې استبداد حاکم وي، کار او اهل ته نه وي سپارل سوي او د وطن اولاد د علم له نعمته محروم وي. اسلامي هیوادونه متاسفانه اکثر اوس همداسې دي. د امارت په راتلو سره اوس یو غنیمت فرصت میسر دی. امارت باید یو ملي میثاق اساسي قانون جوړ کړي چې زموږ اوسنی او راتلونکي نسل ته د اسلام د زرینو تعلیماتو په رڼا کې د وړاندې تګ مسیر معلوم او روښانه وي. دا به د امیرالمؤمنین او د علما کرامو یو تاریخي افتخار وي چې دوی هیواد ته یو داسې ملي وثیقه جوړه او د هغه په تدبیر کې مرسته وکړي چې زموږ خلک پیړۍ ورته منتظر وه. که دلته یو قانونمند اسلامي نظام جوړ سي، وچلیږي او پایدار سي،
دا به د امیر المؤمنین شیخ هیبت الله صاحب نوم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټول اسلامي دنیا په تاریخ کې د جنگ د یو عظیم جرنیل، د سولې د یو ستر قهرمان او د یو قانونمند ټولنې د ستر معمار او مخکشه مبتکر پای ثبت شي. همداسې د ده ملګري به زموږ د زرین تاریخ له افتخاره ډکه برخه وي. ما ورته ویل چې زه د اسلامي امارت سره د دغه معمول په ترسره کولو کې هرې مرستې تیار یم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.